بچې دپاره یو زنانه غواړم ته یو داسې کور ما ته راوښیې. ما زه به یو خبره درته وکړم، د کور خبره مه کوه. خبره دا درته کوم چې ته کله یو زنانه غواړې، یا د ورور دپاره یا د زوی دپاره یا د ځان دپاره، نو صرف دومره وکړه، پوښتنه وکړه چې دا ښځه موبایل لري که نه لري. که دې ښځې دا غټ موبایل درلودی، ټچ موبایل یې درلودی، او بیا د هغه سره سره دې خپله آی ډي درلوده، خپل فیسبوک یې درلودی، خپل ټیک ټاک یې درلودی، خپل مسنجر یې درلودی، بس که پر سجده مړه سوله لا به هم نه منې. پر سجده نه چې سهار و قرآن ته کښېنې تر ماښامه درې قرآن ختموي لا یې پرېږده. ولې؟ هغه وجه دا ده چې دې زنانې ټوله دنیا په دا اچني موبایل کې ولیدله. په دا موبایل کې چې څومره ګناه وي، څومره د الله نافرمانۍ، څومره غلطۍ، څومره غلط نظرۍ، څومره بېلارۍ په دې موبایل کې کېږي. ولاړ سه کراچي و لاهور و کابل لره ولاړ سه، اسلام آباد لره ولاړ سه، دوبۍ و شارجې لره ولاړ سه، که ته دومره ګناه وکړې لکه صرف په دا یوه موبایل کې چې ته 5 منټه خلاص کړې. په خدای دې مې قسم ما ورته ویلې صرف دا وګوره، پوښتنه وکړم چې دا د چا بچی د موبایل لري که نه لري. ټیک دی، یو کوچنی نوکیا موبایل د ضرورت لپاره په کور کې پروت دی. غټ موبایل دا بچی لري که نه لري؟ که غټ موبایل درلودی، ټچ موبایل درلودی، خپله آی ډي درلوده، چې سهار و قرآن ته کښېنې تر غرمې یو قرآن ختم کړي، غرمه و قرآن ته کښېنې تر مازدیګره بل قرآن ختم کړي، مازدیګر و قرآن ته کښېنې تر ماخستنه بل قرآن ختم کړي، لا یې پرېږده مې غواړه دا ښځه. دا زه ته لیکلي در کوم. دې زنانې چې کومې خبرې زده کړې دي د خاوند په باره کې، په خدای دې مې قسم یې که په 1000 کاله ګرځېدو سړی دومره خبرې زده کړي لکه دغه یوې زنانې چې خالي د فیسبوک څه زده کړي دي. صحیح سلو؟ دا هغه د فتنې زمانه ده، دا هغه د شر زمانه ده، دا هغه د پریشانی زمانه ده، دا هغه د رسوایي زمانه ده. اوس په دغه زمانه کې به هم ماته د الله په دربار کې معافي نه غواړو، په دغه زمانه کې به هم ماته الله ته نه ژاړو. الله دې موږ ټولو ته هدایت وکړي، الله دې اول زموږ لوڼو ته هدایت وکړي، الله دې زموږ خویندو ته هدایت وکړي چې کومه خور و لور موبایل لري او فیسبوک لري او پر خپل نامه آی ډي لري او دا اختیارمنه ده چې موبایل څنګه استعمال کړم. یو د پلار په نگراني کې د هغه یاره موږ سره خبر وي چې زه موبایل دا څنګه استعمالوي، لا به یو ګنجایش پکې پیدا شي. یوه زنانه خپل موبایل په خپل طبیعت استعمالوي، په خپل مزاج استعمالوي، بیا ته څه چم کوي؟ پخوا خو دا کستۍ په یاد دي دا موبایلان کارډونه راتله، نو تا به کارډ واخیستې، تا به کور ته راوړي، هغه به جمع کوي، موبایل کې به جمع کوي، پیسې ورالي. اوس ایزي لوډ رالی، ته و چاته ستا نمبر ورکړه، نو ته خو خامخا نمبر یا د خور یا د لور چاته ورکوي که به نه ورکوي؟ چې ور دی که ستا نمبر چیرې ولاړی، ستا دغه نمبر چیرې ولاړی، بس قرار تاله سبا پر دې میسیج راځي. یو رالی، یو نه ګورې، 2 نه ګورې، 5 نه ګورې، 6 نه ګورې، سلم به خامخا ګورې د چا میسیج راغلی دی او څه راته وایي. ته به دې خبره سره خلاصېږي که یا زما وستا د لور په لا اله الا الله که کینسر دومره لویه بیماري ده لکه صرف دا موبایل آی ډي او فیسبوک چې څونه بیماري ده. ولې دا کینسر زما وستا د جسم بیماري ده، مړه بسو نو څه دي چې مرو. او دا موبایل چې دی دا زما وستا د روح بیماري ده، زموږ روح یې را تباه کوي. او د روح بیماری چې دغه انسان جهنم ته رسوي. انسان چې د جسد د خوا، د بدن د خوا، د وجود د خوا بیمار شي جهنم لري نه بیایي. د روح د خوا چې سړی بیمار سلو، روحاني بیمار سلو، بد نظری را واخله، حسد را واخله، عناد را واخله، بغض را واخله، غلط کمنټونه را واخله، غلط ویډیو را واخله، غلط میسیجان را واخله. خو وګورئ دلته اوس د یو زنانه ته خبرې سره شروع دي چې د دې ویډیو چې دی هغه چا شیر کړي دي، چیرې تللي دي، څنګه تللي دي، اوس څه چم کوي، اوس څه چم کوي. دا د هرې خور د هرې لور سره دغه خبرې چې دی هغه تړلې دي، د هرې خور د هرې لور سره دا خبرې تړلې. د الله په خاطر درته وایم له خپلو لوڼو موبایلان واخلئ، د الله په خاطر درته وایم چې سبا ژاړې، سبا زارۍ کوي، سبا خواستۍ کوي، سبا د باندې نه راوځي، سبا دې بیا شونډان 5 ځای چې دی هغه چاودل سوي یې، نو تر هغه دا ښه خبره جون وایه که دا وایي زه ځان وژنمه ورته مبارک دې.